سلامونه لیدونکو د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ پښتون ملي شاعر او د پښتنو د حقونو لپاره د نه ستړېدونکي مبارز ګیلمان وزیر لومړی تلین به د 2025 کال د جولای په 1 نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول د پښتون وطن په مختلفو برخو کې په درنښت او په عزت سره ولمانځل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې دا پریکړه کړې ده چې غورځنګ به د شهید ګیلمان وزیر د لومړي تلین په مناسبت په پښتونخوا او بهرنیو هیوادونو کې د ملي شهید ګیلمان وزیر او خپل نورو شهیدانو یاد تازه کړي. په دې لړ کې به د پښتونخوا د خاورې او ولس پر روان سیاسي حالات، کلتوري ادبي غونډې، علمي سمینارونه او مشاعرې کیږي. د ملي شهید ګیلمان وزیر تلین به په درنښت سره لمانځل کیږي. خو د دې په اړه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون تر اوسه پورې کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. خو په نږدې شپو کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د دې په اړه باندې رسمي اعلان کوي. یاد دې وي چې ګیلمان وزیر یو ډیر لوی مبارز و د پښتنو د حقونو لپاره، د انساني حقوقو لپاره. هغه د 2024 د جولای په 11 نیټه په فیمز روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ټول پښتون ملت د غم په سمینارونو کې اخته کړ او ټول پښتانه یې وژړول. د ملي شهید ګیلمان وزیر تلین به په 11 جولای په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې اعلان کړی دی. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره له موږ سره اوسئ.